نو دا یو تاریخي میوزیم دی د انډونیشیا د خلکو د کلچر د دې ماضي چې دوی څنګه ماضي تېره کړې ده هغه شیان دي تاریخي شیان دي نو ورځو اوس ګورو دا میوزیم دی دی ما سره دی حبیب خان डी के ट्रेवल दिलावर خان نور بقلم خود جمال بھائی او بکلم خود زه هم زه مسلمانان insya Allah Rasulullah. Ayo abang kemana ayo انا یو spesial buat abang gratis دا د انډونیشیا کې دا میوزیم تم دا لیونی بیا ویر یو فرام شو pamit مامي ayo bang semangat bang تمام الله يحفظك ikut saya الله يحفظك سلام saya punya pak waktu saya pak بس او شنو شو زي دي ini yang kedua Republik Indonesia bang What is saying? Do you speak English? Muslim ya Assalamualaikum What is saying? Muslim Assalamualaikum Oh, you go there. Assalamualaikum Ustaz orang mandi Come, go. ayo ya Go. Azar? په میوزیم کې تر ټولو ښه نمونه دا ده دا پیری دی د سومبي وخت څنګه نو دا انډونیشیا تاریخي میوزیم ته ورننوځو الله اکبر ورکې یو شی ورکې دې سړي ته یو دغه څه انډونیشیان روپۍ ورکه څونه ښایسته مایان دي کلرفول Okay. 50.000 50.000. بس راځه yang mana hasil kamu Come, go. टिश्यू पेपर ला چا سره ده woi dilarang merokok no smoking راځي شو حبيب شو Good come no speaking relax no speaking come alar Baka di open ka na. Pinaraga ayo masuk hello د موسیقي آلات دي د انډونیشن د خلکو د ماضي د موسیقي آلات دي ګوري Iya, tak kapal, kapal, kamu. دا د دې ډول دی پخوانی او دا تاریخي کتابونه دي د کتابو څنګه یې ښه یې ژوند په خیر دی لیونی سومبۍ ښیم لیونی ځان راباندې غوي Florizo que eu faço? وای دا دی خالا کار کوي دا دی ګوره دا کټۍ مټۍ ورته پرتې دي
دا د انساني تاریخ دی. د انسان وای تاریخ اول دی او بیا دی شو، بیا دا رقم شکل واخیستل، بیا دا رقم، بیا دا رقم شو. دا دی هغه سیور کړی و. دا د انسانانو کوپړۍ دي. دا د انسانانو دا کوپړۍ دی د ښه لکه د حیوان دا رقم ده، لکه د حیوان دا رقم ده نه. دا ګوره دا ډېرې زړې ډېرې پخوانۍ کوپړۍ دي، دلته لیکلي دي. دا اوزار دی، پخواني اوزار چې دوی به جنګونه په کول، ډبرو څخه جوړ دي ګرد. دا چې دی د دې اوزار دی، دا د دې اوزار دی ښکار به کول. دا تبر غوندې دی، دا بل هم دا تورې غوندې دي. دا مطلب دی جنګونه په کول پخواني اوزار دی د دوی. اوس ځو نور مخته پسې ځو. دا د دوی ثقافت دی، دا د دوی د ثقافت شی دی، دا هم د ثقافت شی دی. دا د دې د دا خلکو چې دی، دا خلک دې ته څه وایي؟ ماسک. دا خلک چې دا په ماسک کې ګرځي، دا خلک ماسکونه جوړول د ډرامو د دا شانو دپاره. دا د دې ماسک. دا د دې ماسک دی تاریخي. چیرز کومن بس هغه پرېږده. وځو دا د دې د رهن سهن لپاره د دې کرسیانې د ناستې ولاړې دا تاریخي پخوانۍ. او دا د دې چادران دي چې دوی په لاس جوړ کړي دي. دا هغه کالي دي چې دوی په لاس جوړ کړي دي. لباس دی د دوی. او دا څنګه جوړول، څنګه یې جوړ کړي دي؟ دا دی په داسې ډونټ ټچ. دا ګوره دا تار څنګه جوړي دی، د تار جوړولو طریقه یې دا ده. دا هم دی اوزار، پخواني قدیم اوزار. دا د دې پخواني دغه دی کالي دي یا پټو دي یا ټیکری دي یا پړونی دي. په دې باندې دوی عکسونه هم لیکلي دي. او دا د دوی لباس دی، دا د دوی قدیم لباس دی، انډونیشین لباس. دا وخت تاسې وینئ دا د دوی کالي دي. دا شهزاده دی، دا ګارډز دي. شاته یې پسونه، دا پسه درول وړۍ باندې راشي. دا چې کله دوی پسه نه و دا طریقه کالي اغوستو. بیا چې لږ سړي زامن شو دی کالي یې واخیست. بیا چې بیا لږ د سړي زامن شو دغه رقم کالي یې واخیست. دغه دی که نه دی؟ او دا د باچاهان چې په کښېنستل، دا د باچاهانو حال دی. دا د دوی کړې ده، د لرګي څخه کښتۍ ده. څونه غټه کښته شته. دا غټه کښتۍ څنګه ده؟ دا چې او د دې پخوانی کلچر دی. یو بالکل دا د دې کښتۍ ده، پخوانۍ کوره څو سوه کاله په دا کې به دوی سفر کول، په دې کې به سفر کول.